بسم الله الرحمن الرحیم. د مسجد حرام د جمعې خطبه خطیب فضیلة الشیخ اسامه بن عبدالله الخیاط بعنوان د الله تعالی پرله پسې نعمتونه او د باران د نعمت شکر ویستل. نیټه 13 جمادی الاخره 1440 هجری 6 جنوري 2023 میلادي. اوله خطبه. الحمد لله البر الرؤوف الرحيم، أحمده سبحانه على نعمه وإحسانه العميم. اما بعد، د الله بندگانو له الله نه ویره وکړئ او تاسو له هغې ورځ نه وویریږئ چې په هغې کې به تاسو الله ته بیرته وګرځول کیږئ. بیا به هر نفس ته پوره ورکړئ شي بدل د هغه عمل چې ده کړی دی او په دوی به ظلم ونه کړی شي. د الله بندگانو په هغه څه کې د نعمتونو مصرفول چې انعام کوونکی ذات پرې خوشحالیږي او د هغه د طاعت لپاره پرې ځان قوي کول او په نیک ځای کې ترې ګټه اخیستل او په هر دنیوي او اخروي خیر کې یې استعمالول د یو انسان د سعادت ښکاره نښه ده، ځکه دا انسان د عقلمندو خلکو پر لار روان شو او د متقینو د نښو تابعداري وکړه. هغوی الله تعالی ته د هغه ذکر او شکر وسیله ګرځوي لکه چې الله تعالی پرې حکم کړی دی. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو ما یاد کړئ زه به تاسو هم یاد کړم او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. دا هغه شکر دی چې انسان ته پرې الله تعالی نعمتونه نور هم زیاتوي، لکه چې الله تعالی هم دا وعده له شاکرینو سره کړې ده. فرمایي او کله چې ستاسو رب اعلان وکړي چې قسم دی که تاسو شکر وباسئ نو زه به خامخا هرومرو تاسو ته اضافه وکړم، او قسم دی که تاسو ناشکري وکړئ نو بېشکه زما عذاب خامخا ډېر سخت دی. که نعمتونه هر څومره پرله پسې او ډېر شي او احسانات یو بل پسې شي، خو هغه زړی باران چې د هغه رحمتونه نه ختمیږي او الهي پټونکی فیض چې د هغه خوټ کېدل نه ودرېږي، د کریم او مهربان لخوا یو عزتمنه تحفه ده او پر بندگانو د هغه له طرفه پرته له کوم حق نه لویه مهرباني او پرته له زوره احسان دی، ځکه په الله تعالی باندې څوک زور نشي کولی. هغه لوی نعمت چې بل ورسره نه دی برابر او لوی احسان چې له هغه نه بل غوره احسان نشته، هغه د انسان اسلام طرف ته هدایت او لارښوونه ده. ځکه الله تعالی له خپلو بندګانو سره ډېر لوی احسان کړی دی چې په خپلو کتابونو او رسولانو ته په وحي کې یې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د انسانانو د پیدایش غایه او حکمت څه شی دی، د دې لپاره چې ذهنونه د هغه په پیژندنه کې خطا نشي. نو د دې خبرې وضاحت یې وکړ چې ټول بندگان یوازې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. فرمایي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. او ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. او دا هم ویلي دي چې آدم علیه السلام یې په ځمکه کې خلیفه ګرځولی او له هغه نه وروسته د هغه اولاد د ځمکې خلیفهګان جوړ کړي دي. الله تعالی فرمایي او یاد که هغه وخت چې ستا رب ملایکو ته وویل زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. له ټولو نعمتونو لوی نعمت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بعثت او پیغمبري ده چې الله تعالی له پوره هدایت او حق دین سره د دې لپاره رالیږلی چې خلک د خپل رسالت په مټ کې له تیارو نه رڼا ته وباسي او د سلامتیا لارې چارې ورته وروښایي او له هغوی نه هغه توقونه او بوجونه لرې کړي چې پر مخکنو امتونو کې ښودل شوي وو، او د دې لپاره چې خلک د خیر او فضیلت اوچتو څوکو ته ورسوي او د شر او رذالت له کندو نه وژغوري او پر هغه لارې روان کړي چې په دنیا او آخرت کې د سعادت، نیکبختۍ او خوشحالۍ اسبابونو ته رسوي. له دې وجې د هغه بعثت او پیغمبري د ټول مخلوق لپاره رحمت او په ټول بشریت نعمتو، لکه الله تعالی فرمایي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. او موږ ته نه لېږلی مګر د ټولو عالمونو لپاره رحمت. نو د هغه رسالت د ټول مخلوق لپاره رحمت و، که عرب او که عجم، که تور او که سپین، نارینه او که زنانه، انسان او که پیری، د الله تعالی له ځینې نعمتونو نه اورېدل او لیدل دي او هغه زړونه چې الله تعالی په ځانګړي ډول ذکر کړي دي. فرمایي او الله تاسو د خپلو میندو له خېټو نه راوویستی په داسې حال کې چې په هېڅ شي نه پوهېدلی، او تاسو ته غوږونه او سترګې او زړونه پیدا کړل د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. الله تعالی یوازې زړونه ځکه ذکر کړ چې د دې شرافت ډېر او مرتبه اوچته ده، ځکه دا د هر علم چابي ده. د الله نیغې لار ته د هدایت یو سبب دی او هغه لار ده چې په دې سره انسانان خپل امیدونو ته رسېدلی شي او د نقصاني او ګټور شي توفیق پرې کېدلی شي.
او د الله تعالی له ځینې نعمتونو نه جوړې دي چې انس او مینه ورسره حاصله کړي او ترمنځ مهرباني مینه او محبت پیدا شي او له دې لارې زامن لونه او مسیح پیدا شي او همداراز الله تعالی خپلو بندګانو ته پاک شیان عطا کړي دي. هغه فرمایلی دي او الله تاسو لپاره ستاسو له جنسه جوړې پیدا کړي دي او تاسو لپاره ستاسو له جوړونه زامن او مسیح پیدا کړي دي او تاسو ته پاکیزه څیزونو څخه روزي درکړې ده. آیا نو په باطل باندې دوی ایمان راوړي او د الله په نعمتونو سره دوی کفر کوي؟ د الله بندگانو د الله تعالی له ځینې نعمتونو د باران نعمت چې په شیبو شیبو وریږي. الله تعالی فرمایي ای خلکو د خپل رب عبادت کوئ، هغه رب چې تاسو پیدا کړی او هغه کسان چې له تاسو نه مخکې د دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ. هغه رب چې تاسو لپاره ځمکه فرش او اسمان چت جوړ کړی دی او له بره نه یې اوبه نازلې کړي دي، بیا یې په دغو سره له میوو نه ستاسو لپاره رزق راویستلی دی. نو له الله سره هیڅ قسمه شریکان مه جوړوئ، حال دا چې تاسو پوهیږئ. الله تعالی د باران نعمت په برکت طهارت سره یاد کړی دی چې دا د ژوند سبب دی. فرمایلی دي او موږ له بره نه ډېرې برکتي اوبه نازلې کړي دي، نو په دغو اوبو سره موږ باغونه او د فصل دانې رازرغونې کړي. همداراز فرمایي او همدې هغه ذات چې هواګانې له رحمت نه مخکې زیری ورکوونکي را لېږلي دي او موږ له بره نه پاکوونکي اوبه نازلې کړي دي د دې لپاره چې موږ په دغو اوبو سره مړ ښار راژوندی کړو او دا چې په څاروو او ډېرو زیاتو انسانانو وڅښو چې زموږ له مخلوق ځینې دي. او یقینا موږ دا د دوی په منځ کې په قسم قسم طریقو خورې کړي دي د پاره د دې چې دوی نصیحت واخلي. نو زیاترو خلکو انکار وکړ مګر د کفر کولو نه. الله هغه محل باران وروي چې خلک نا امیده شي او سخت اړتیا ورته پیدا شي. هغه په خپل مخلوق کې هر قسم د دنیوي او خوي ګټو تصرف کولی شي. الله تعالی چې د خپل مخلوق لپاره هر څه مقرروي او ترسره کوي هغه د انسان لپاره د انجام په لحاظ ښه دی. او د هماغه ذات چې باران وروي وروسته له دې چې دوی نا امیده شي او هغه خپل رحمت خوروي او همدې ښه کارساز ښه ستایل شوی دی. امام ابن القیم رحمه الله وایي کله چې ته ګڼه او تیاره ورځ وویني نو ته ګوره چې هغه څنګه په یو صفا فضا کې سره راټولیږي چې هیڅ خړوالی هلته نه وي. الله تعالی دغه ورځ پیدا کوي څنګه چې خوښه شي او کله چې خوښه شي سره دې چې ورځ ډېره نرمه وي خو بیا هم له ځان سره درنې اوبه د اسمان او ځمکې ترمنځ باروي. بیا د خپل رب او خالق په اذن او حکم حاجتمندو ځایونو ته لیږل کېږي او د وړو وړو څاڅکو په شکل کې په خپله خاصه اندازه وریږي څومره چې د هغه د حکمت او رحمت تقاضا وي. نو ورځ پر ځمکه اوبه شیندي یو څاڅکي جدا جدا وریږي یو د بل سره نه ملاویږي. مخکینی څاڅکي نه وروسته کېږي او وروستنی نه مخکې کېږي. هر یو څاڅکی پر هغه لار ځي چې ښودنه ورته شوي وي تر دې چې ځمکې ته یو څاڅکی ورسیږي. د هر څاڅکي لپاره د ځمکې یوه خاصه برخه ټاکل شوې وي، له هغې تجاوز نه کوي. نو ته په دې کې فکر او سوچ وکړه چې الله تعالی څنګه دا باران د بندګانو څاروو مارغانو وړو او غټو میږانو لپاره رسوي. الله د یو حیوان چې په کوم خاص ځای کې د فلانکي غره خواته شتون لري نو دا څاڅکی ورته د هغه د سخت حاجت تندې او اړتیا له امله په مناسب وخت کې ورسیږي. د الله بندگانو د هدایت رسول صلی الله علیه وسلم هم د پخوانیو رسولانو پر لاره تللی دی او د الله تعالی پر نعمتونو او ډیرو احساناتو داسې شکر ادا کړی دی چې اعمال افراد پرې شاهدي کوي. الله تعالی شکر ویستل د خپل فضل د زیادت سبب او د نعمت محافظ ګرځولی دی. د الله تعالی پوره نعمت لوی کرم سخا او احسان دا دی چې په شکر ویستلو باندې له خپل بندگانو سره محبت کوي او ترې راضي کیږي او صفت کوي سره له دې نه چې د شکر ویستلو ګټه خپل بنده ته رسیږي. الله تعالی ته کومه ګټه نه رسوي او دا د الله تعالی نهایت لوی کرم دی چې له دې بل لوی کرم نشته. پتا نعمت هم کوي او بیا ته د نعمت د شکر ویستلو توفیق هم درکوي او بیا د نه په شکر ویستلو خوشحالیږي او راضي کیږي هم. بیا د شکر ګټه هم تا ته درکوي او د خپل نعمتونو د تسلسل او د زیادت سبب هم تا ګرځوي. نو باید خيار خلق په دې پوه شي. الله تعالی فرمایي او څوک چې شکر وباسي نو هغه یوازې د ځان لپاره شکر وباسي او څوک چې ناشکري کوي نو بېشکه زما رب ډېر بې پروا ډېر کرم کوونکی دی. د الله بندگانو له الله نه وډار شئ او د هغه پر نعمتونو خیراتونو بارانونو او برکتونو شکر ادا کوي. ژوند به مو ښایسته شي، کارونه به مو برابر شي او د خپل رب نه به مزید څه حاصل کړئ
الله هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او له بره نه یې اوبه نازلې کړي دي، پس په هغو سره له میوو نه تاسو لپاره رزق راویستلی دی او تاسو لپاره بیړۍ مسخرې کړي دي، د دې لپاره چې هغه بیړۍ د هغه په حکم سره په سمندر کې روانې وي، او تاسو لپاره نهرونه مسخر کړي دي او تاسو لپاره لمر او سپوږمۍ په کار لګولي دي په داسې حال کې چې د قانون مطابق ګرځي، او تاسو لپاره شپه او ورځ په کار لګولي دي، او تاسو ته له هغو څیزونو نه چې تاسو هغه غوښتي ځینې درکړي دي، او که تاسو د الله نعمتونه وشمېرئ نو تاسو به هغه ونه شمېرلی شئ. بېشکه انسان خامخا ډېر ظلم کوونکی، ډېر ناشکره دی. الله دې موږ او تاسو ته د هغه د کتاب په هدایاتو او د هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو ګټه راکړي. زه هم دا خبره کوم او لوی الله د ځان تاسو او ټولو مسلمانانو لپاره د هرې ګناه بخښنه غواړم. یقینا هغه ډېر بخښونکی، بې حده رحم کوونکی دی. دویمه خطبه. الحمد لله المتفضل المنعم ذي الجلال والإكرام، أحمده سبحانه على آلائه ومننه العظام. اما بعد، د هغه چا لپاره چې د الله تعالی دین یې خالص کړی وي او د هغه محبت او رضا هغه ته وسیله کوي، غوره دا ده چې په ټولو کارونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه را خپله کړي، ځکه دا کامله طریقه ده او د آخرت لپاره غوره توښه ده. الله تعالی فرمایي یقینا تاسو لپاره په کار د رسول الله کې ډېره ښه اقتدا ده، د هغه چا لپاره چې د الله او د وروستنۍ ورځې امید لري او الله ډېر زیات یادوي. د نبی صلی الله علیه وسلم ثابته طریقه دا وه چې کله به باران ولیدو نو داسې به ویل ای الله ګټور باران یې وګرځوه. د ابو داود په روایت کې راځي ای الله ته برکتي باران وګرځوه، او دا هم ترې ثابت دي چې ویل به پر موږ د الله په فضل او رحمت باران وشو، او نبی صلی الله علیه وسلم ورته جامې راټولولې تر دې چې باران پرې ولګېده. انس رضی الله عنه وایي موږ ورته ویل ای د الله رسوله داسې ولې کوئ؟ وی فرمایل ځکه دا تازه زموږ د رب له خوا نه راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم به د باران په محل خلق دعا او عاجزۍ ته هڅول، ځکه دا د دعا د قبلېدو وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د لښکرونو د ملاقات، د مانځه د قیام او د باران د نازلېدلو په محل د دعا قبلېدو کوشش وکړئ. دا حدیث اگر چې مرسل دی خو په مختلفو طریقو نقل شوی دی نو د حسن مرتبې ته رسیدلی دی. الحمدلله. او کله به چې ترې ملګرو د باران د ودرېدو غوښتنه وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې ویل ای الله زموږ نه ګیر چاپېره وکړه، پر موږ یې مه کوه. ای الله په غونډیو او ډیرکو خوړونو او د ونو د راټوکېدلو پر ځینې وکړه. د الله بندګانو له الله نه وډار شئ او د باران په محل دې نبوي لوی طریقې ته پوره پاملرنه وکړئ. په تاسو به د اسمان او ځمکې برکتونه راخلاص شي او د لوی اجر او عزتمنې بدلې خاوندان بشئ. همیشه دا یاد ساتئ چې الله تعالی تاسو ته په مخلوقاتو کې په غوره انسان د درود او سلام ویلو حکم کړی دی. هغه په رښتیني او ښایسته کلام کې فرمایلی دي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بېشکه الله او د هغه ملائک په نبی درود وای. ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی تاسو هم په دغه نبی باندې درود وای او سلام وای. سلام ویل ای الله ته په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په اولاد درود ولېږه لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام او د هغه په اولاد لېږلی. یقینا ته ډېر ستایل شوی او لوی ذات یې. ای الله ته برکتونه نازل کړه په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په اولاد لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام او د هغه په اولاد نازل کړی. یقینا ته ډېر ستایل شوی او لوی ذات یې. ای الله ته د هغه له راشدو خلیفګانو نه هم راضي شه چې هدایت موندونکي امامانو شي، ابوبکر، عمر، عثمان او علي دي، او د هغه له ټول اولادینه او له ټولو صحابه کرامو او تابعینو نه او هغه چا نه چې تر قیامت د هغوی تابعداري کړې وي او له موږ نه هم راضي شه په خپل عفو، کرم او احسان سره. ای له هر چا ډېر عزتمنه. ای الله اسلام او مسلمانانو ته عزت ورکړه او د دین د حریم ساتنه وکړه، د دین دشمنان تباه کړه او ټول سرکشان او مفسدان تباه کړه او د مسلمانانو د زړونو ترمنځ جوړښت راوله، صفونه یو کړه، مشران اصلاح کړه، کلمه پر حق سره را جمع کړه. ای رب العالمین، ای الله د خپل دین کتاب او د نبی محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو او د مؤمنو مجاهدو او رښتینو بندگانو مرسته او مدد وکړه.
ای الله مونږ په خپل وطنونو کې په امن ولره، زموږ مشران او حاکمان اصلاح کړه او په حق زموږ د امام او حاکم تایید وکړه او هغه ته نیک او صالح مشیران ورکړه او ته ورته د هغه څه توفیق ورکړه چې دی خوښوي او پرې خوشحالیږي. ای د دعا اورېدونکي ذاته، یا الله زموږ مشر او د هغه ولیعهد ته د هغه څه توفیق ورکړه چې په هغه کې د اسلام او مسلمانانو خیر وي او د ښارونو او بندګانو پکې صلاح وي. ای هغه ذاته چې هغه ته د قیامت په ورځ واپسي ده. ای الله ته زموږ نفسونو ته تقوا ورکړه او ته یې پاک کړه، ځکه ته ښه پاکوونکی یې، ته یې مولا او دوست یې. ای الله زموږ دین راله اصلاح کړه چې زموږ د کار بچاو دی او زموږ دنیا راله اصلاح کړه چې زموږ معاش او ګزارن پکې دی او زموږ آخرت موږ ته اصلاح کړه چې زموږ ورته بیرته ورګرځېدل دي او ژوند مو راته په نیکیو کې د اضافې سبب وګرځوه او مرګ راته له هر قسم شر نه د راحت او آرام ذریعه وګرځوه. ای الله په ټولو کارونو کې مو انجام ښه کړه او موږ د دنیا له رسوایۍ او د آخرت د عذابه مو وساته. ای الله مونږ د نعمت له زواله، د عافیت له بدلېدو، له ناڅاپي عذابه، له ټولې غوسې نه ستا په پناه کې داخلېږو. ای الله مونږ له تا نه د نیکو کارونو د ترسره کولو او د بدو کارونو د پرېښودلو توفیق غواړو او ته مونږ ته بښنه وکړه او کله چې ته یو قوم په فتنه کې اچول غواړې نو مونږ په داسې حالت کې وفات کړه چې له فتنې څخه بچ یو. ای الله ته زموږ او د خپلو دشمنانو په مقابله کې په هغه څه کافي شه چې ته یې غواړې. ای رب العالمینه، ای الله مونږ ته د خپلو دشمنانو او ستا د دشمنانو په سینې کې ګرځوو او مونږ په تا سره د هغوی له شرونو نه پناه نیسو. ای الله زموږ مریضانو ته شفا ورکړه، پر مړو مو رحم وکړه او مونږ په هغه څه کې چې تا خوشحالوي خپل امیدونو ته ورسوه او په باقي پاتې کېدونکو نیکو عملونو مو د عملونو خاتمه وکړه. ای الله مونږ په تا سره له برګي، لیونتوبه، جزامه او بدو مرضونو نه پناه نیسو. ای زموږ رب مونږ په خپلو ځانونو ظلم کړی دی او که چیرې ته مونږ ونه بخښې او پر مونږ رحم ونه کړې نو مونږ به خامخا لازما له تاوانیانو څخه شو. ای زموږ رب مونږ ته په دنیا کې نعمتونه راکړه او په آخرت کې هم نعمتونه راکړه او مونږ د اور له عذابه وساته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.